په پروان ولایت کې د روغتیايي توکو د تولید دا فابریکه د 3 میلیونه ډالرو په لګښت جوړه او تازه پر فعالیت پیل وکړ. دا فابریکه نن فعاله او په تولید پیل وکړ. د دې فابریکې ټول وسایل په نړیوال معیار برابر دي. موږ به بازار ته معیاري او په لوړ کیفیت خپل تولیدات وړاندې کړو. دغه فابریکه هر دقیقه کې 600 بیلابیل پمپر تولیدوي او ترڅنګ شاوخوا 1000 کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوې. د مسؤلینو په خبره دا فابریکه به راتلونکي کې د نورو مختلفو روغتیايي توکو تولید ته هم مخه وکړي. د دغه فابریکې د پرانیستي مراسمو کې د صنعت او سوداګرۍ وزیر الحاج نورالدین عزیزي وویل اسلامي امارت تل هڅه کوي چې خپل تجاران حمایت کړي او هڅه کوي چې په هر ډګر کې خپلو پانګوالو ته د پانګونې زمینه برابره کړي. په وینا یې د امیر المؤمنین حفظه الله له لوري په ټول هیواد کې د صنعتي پارکونو لپاره 1,60,000 جریبه ځمکه ځانګړې شوې ده. مسئله زمین ما حل شدنی است. در میان سفر اخیری که ما